چې څو پورې واکدار وي دا تورنګ پر پښتانه چې څو پورې واکدار وي دا تورنګ پر پښتانه تر هغو به دغه حال وي او دا جنگ پر پښتانه د کور کلي او ښار مشران ټوله سرداران دي د کور کلي او ښار مشران ټوله سرداران دي موږ ته پکار یو چې وکړي ننګ پر پښتانه به پښتانه د جنگ او ننګ نارې وهلې پخوا به پښتانه د جنگ او ننګ نارې وهلې خو اوس یې بلوڅان هم ناست تر څنګ د پښتانه راځئ چې توره واخلو او توپک سره روان سو راځئ چې توره واخلو او توپک سره روان سو وایي هېوادمل چې کوو ننګ پر پښتانه ګودر سره خفه یو په خپل کلي او ګودر سره خفه یو پښتانه د لر او بر سره خفه یو هغه نر دی چې رواج کې څه ولد وي هغه نر دی چې رواج کې څه ولد وي ورور او ورور په خپل هنر سره خفه یو ښه پوهېږو چې تاوان دی ودې نه سي ښه پوهېږو چې تاوان دی ودې نه سي بس غیرت او په سنګر سره خفه یو یو کافر بل مسلمان بس سره وژنو یو کافر بل مسلمان بس سره وژنو دواړه وایو الله اکبر سره خفه یو هېوادمله څه به ژوند څه بې مزه وي هېوادمله څه به ژوند څه بې مزه وي وړو له منځه خپل ټبر سره خفه یو که پر لارې که بې لارې د صاحبه که پر لارې که بې لارې د صاحبه د یوه فلم لوبغاړي د صاحبه په یو بل نوم سره وژنو توره شپه ده په یو بل نوم سره وژنو توره شپه ده په ولا اوس مې د غاړې د صاحبه دا زما کالي چې داسې لانده ښکاري دا زما کالي چې داسې لانده ښکاري څه مې اوښکې څه مې ناړې د صاحبه غم به یو څو ورځې نو به خلاص سو غم به یو څو ورځې نو به خلاص سو دا غمونه خو بې سارې د صاحبه د ملا او د ډاکټر وس مې تمام سو د ملا او د ډاکټر وس مې تمام سو هېوادمل وایي داسې چارې د صاحبه